ګورې خاپیرو تاسو به بار بار دا کوېسچن کو چې سر مونږ به اکټیو وایس او پیسیو وایس کله شروع کو او زما انسر چې دی هغه به دا و چې منډې مه وهې سټپ بای سټپ ټاپک بای ټاپک مونږ به یو سیز چې دی هغه انډرسټینډ کوو د کوم چې مونږ ته ضرورت دی. مونږ ټینسز وکړو د هغې نه بعد مونږ ماډل وربز وکړو د هغې نه علاوه پیراګراف رایټینګ ایسے رایټینګ اپلیکیشن رایټینګ دا تاسو ټول زده کړو. نن چې دی نو مونږ به زده کوو اکټیو وایس او پیسیو وایس. اول خو په دې باندې ځان پوهه کې چې اکټیو وایس او پیسیو وایس دا څه بلا نه ده چې تاسو ترېنه دومره غټه بلا جوړه کړې ده. اکټیو وایس او پیسیو وایس دا د خبرو کولو یا د لیکلو دوه طریقې دي، دوه اندازونه دي یا دوه سټایلز دي. چې تاسو انګلیش وایې یا انګلیش لیکې نو تاسو یې په اکټیو وایس کې هم ویلی شئ او تاسو یې په پیسیو وایس کې هم ویلی شئ. دغه شانتې تاسو یې په اکټیو وایس کې هم لیکلی شئ او په پیسیو وایس کې هم لیکلی شئ. ښه اوس د اکټیو وایس ته مونږ اکټیو وایس ولې وایو او پیسیو وایس ته پیسیو وایس ولې وایو؟ نو ګورئ اکټیو وایس ته مونږ اکټیو وایس ځکه وایو چې په دې کې سبجیکټ اکټیو وي، سبجیکټ په خپله باندې کار کوي، سبجیکټ په خپله باندې ایکشن پرفارم کوي، نو په دې وجه دې ته مونږ وایو اکټیو وایس، سبجیکټ پکې اکټیو وي. او پیسیو وایس ته مونږ پیسیو وایس ځکه وایو چې په دې کې سبجیکټ په خپله باندې ایکشن نه پرفارم کوي بلکې په سبجیکټ باندې کار کولی کیږي، یعنی سبجیکټ په دې کې پیسیو وي، نو په دې وجه باندې دې ته مونږ وایو پیسیو وایس. د مثال په طور باندې زه وایم he drinks water. دې سنټنس ته وګورئ he drinks water، هغه اوبه څکي. نو په دې ځای کې وګورئ هغه یعنی he دا سبجیکټ دی، دی په خپله باندې ایکشن پرفارم کی، یعنی سبجیکټ په دې کې اکټیو دی، نو دې ته مونږ وایو اکټیو وایس. او چې زه کله ووایم چې water is drunk by him، په هغه باندې اوبه څکولی کیږي، نو په دې سنټنس کې سبجیکټ په خپله باندې ایکشن نه پرفارم کی بلکې دا ایکشن په ده باندې کولی کیږي، دا کار په ده باندې کولی کیږي، یعنی دا سبجیکټ په خپله باندې اکټیو نه بلکې پیسیو دی، نو په دې وجه باندې ورته مونږ وایو پیسیو وایس. اوس په دې باندې ګلابه پوه شوې؟ ګورې خاپیرو تاسو ټینسز زده کړي دي، ما تاسو ته ټینسز ښودل دي که نه؟ نو هغه ټول ټینسز چې دي هغه دي په اکټیو وایس کې. دغه شانتې مونږه ماډل وربز هغه زده کړي دي، نو د ماډل وربز سنټنسز چې کوم دي یا د ماډل وربز سنټنسز چې کوم دي هغه هم دي په اکټیو وایس کې. دغه شانتې د سټیټ وربز چې مونږه څومره سنټنسز زده کړي دي نو هغه هم څه دي اکټیو وایس. اوس به مونږه د دغې اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو، یعنی مونږه ټینسز زده کړي دي، نو د هغې ټینسز د یو ټینس په اوس مونږه څه جوړو؟ پیسیو وایس به جوړو. دغه شانتې مونږه د ماډل وربز یا د ماډل وربز د هغې سنټنسز مونږه زده کړي دي، نو بیا به د هغې نه هم مونږه څه جوړو؟ پیسیو وایس به ترېنه جوړو. کو چیرې تاسو په ټینسز باندې پوه یې نو بلیو یو می چې پیسیو وایس بالکل حلوا ده، ګوړه ده، اټ از ا پیس آف کیک. خو چې کوم سټوډنټ په ټینسز باندې نه پوهېږي نو هغه ته به مشکلات راځي. او زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې پیسیو وایس د ټینسز نه ډیر زیات ایزي دي، خو شرط پکې صرف دا دی چې تاسو په ټینسز باندې پوهیږئ. اوکې صاحبانو، آی ایم فولي کنوینس چې تاسو اوس په دې باندې پوه شوي یئ چې د اکټیو وایس او د پیسیو وایس نه مراد څه دی. اوس چې کله تاسو یو سنټنس د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته اړوئ، یو سنټنس د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته چینج کوئ، بدلوئ یې، نو د هغې دپاره رولز بیا څه دي؟ نو ګورئ دا د اکټیو وایس او د پیسیو وایس دپاره رولز دي چې کله تاسو د اکټیو نه پیسیو وایس ته یو سنټنس چینج کوئ نو دا رولز چې دي دا به په هغې باندې اپلای کوئ، دا رولز به استعمالوئ. اولنی رول چې دی هغه څه شی دی؟ سبجیکټ به د آبجیکټ ځای ته راشي او آبجیکټ به د سبجیکټ ځای ته لاړ شي، یعنی د دې سبجیکټ او د آبجیکټ دا ځایونه چې دي دا به تاسو د یو بل سره بدل کړي. دویم رول دا دی چې په پیسیو وایس کې به هر ټایم صرف او صرف د ورب تھرڈ فارم استعمالیږي،
یعنی په اکټیو وایس کې کو هر قسمه د ورب فارم دی خو په پیسیو وایس کې به تاسو د ورب تھرډ فارم استعمالوي صرف او صرف د ورب تھرډ فارم. بیا رول نمبر 3 یا دریم رول دا دی چې سبجیکټیو کیس به اوبجیکټیو کیس ته چینج شي. اوس سبجیکټیو کیس او د اوبجیکټیو کیس نه څه مراد دی؟ کو یو پروناون د سبجیکټ په ځای باندې راغلی نو هغه یو شانتي خو کو چېرې دا د اوبجیکټ ځای ته بوځي نو د حالت بدل شي دا بل شانتي شي. دې ځای ته وګورئ تاسو لږ دا دی سبجیکټیو کیس او دا څه شی دی دا دی اوبجیکټیو کیس. نو ګورئ کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې راغلی هی او دې ته د اوبجیکټ ځای ته بوځي نو دا به څه شي هم. نو دا هی سبجیکټیو کیس دی او دا څه شی دی دا دی اوبجیکټیو کیس. دغه شانتي شي سبجیکټیو کیس دی او هر اوبجیکټیو کیس دی. اټ سبجیکټیو کیس دی او دا بالکل سیم دغه شانتي اټ اوبجیکټیو کیس هم دی. آی سبجیکټیو کیس دی می اوبجیکټیو کیس وی سبجیکټیو کیس از اوبجیکټیو کیس. ها یو سبجیکټیو کیس او دا هم نه چینج کی دا هم سیم اوبجیکټیو کیس یو. دے سبجیکټیو کیس او دم اوبجیکټیو کیس. ناون یعنی کو هر قسمه نوم راغی نو دې چې سبجیکټیو کیس څنګه یي دغه شانتي به دا هم صحیح اوبجیکټیو کیس وي. نو تاسو به سبجیکټیو کیس چې دی هغه به اوبجیکټیو کیس ته چینج کې بدل به کې او د هغې سره به بای ولګوئ. نو هی بای هم شي بای هر اټ بای اټ آی بای می وی بای از یو بای یو دے بای دم او ناون بای ناون. په دې طریقه باندې به تاسو سبجیکټیو کیس چې دی هغه اوبجیکټیو کیس ته چینج کې او بای چې دی هغه به ورسره ولګوئ. دا درې رولز چې دي نو دا به د ټولو دپاره یو شانتي وي. څلورم رول چې دی هغه دا دی چې هیلپینګ ورب به د څو د ټینس مطابق استعمالیږي. یعنی د پریزنټ انډیفینټ ټینس دپاره به جدا هیلپینګ ورب وي په پیسیو وایس کې، د پاست انډیفینټ ټینس دپاره به جدا هیلپینګ ورب وي په پیسیو وایس کې، د پریزنټ کنټینیوس دپاره به جدا وي، د پاست کنټینیوس دپاره به جدا وي. هیلپینګ ورب چې څنګه په ټینسونو کې به according to the tense helping verb استعمالیدو دا شانتي په پیسیو وایس کې به هم helping verb according to the tense استعمالیږي. رولز باندې تاسو رټې ملګوئ زه تاسو دلته کې ایکسپلین کوم. اول ما یو سنټنس ځان ته لیکلی دی د سنټنس ته تاسو وګورئ. he drinks water دا زموږ سره څه دی دا دی سبجیکټ دا دی ورب او دا څه شی دی دا دی اوبجیکټ. تاسو وګورئ he drinks water دا یو سنټنس چې دا مال راکړی شوی دی او دا د کوم یو سنټنس دی د پریزنټ انډیفینټ ټینس. ځکه چې هی راغلی دی او بیا د ورب فرست فارم او د هغې سره د اس اضافه شوې ده نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا سنټنس چې دی دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس دی. اوس چې زه د دې نه پیسیو وایس جوړوم نو اولنی رول چې دی هغه پې اپلای کړي. اولنی رول څه دی چې سبجیکټ به د اوبجیکټ ځای ته راشي او اوبجیکټ به د سبجیکټ ځای ته راشي. نو داسې وکړئ چې دا هی چې دی دا راواخلی دا دې ځای ته راولئ او دا واټر چې دی دا د دې ځای نه بوځئ دې ځای ته. نو سبجیکټ او اوبجیکټ چې دی دا به د یو بل سره ځایونه چینج کړي. نو ګورئ واټر ډرینکس هی سبجیکټ او اوبجیکټ دوی د یو بل سره ځایونه څه کړو هغې د یو بل سره بدل کړو خو سنټنس بالکل بدل شو بالکل بد ښکاري. ٹھیک ده سو واټر ډرینکس هی عجیبه سنټنس دی. نو اوس به مونږ داسې وکړو چې په دې باندې به دویم رول چې دی هغه به پې اپلای کړو. د ورب به تھرډ فارم چې دی هغه به ولګو. واټر نو د ډرینک تھرډ فارم څه شی دی ډرنک. نو واټر ډرنک هی اوس هم عجیبه دی. تاسو ته وګورئ که نه سنټنس اوس هم بالکل غلط دی. نو مونږ به څه وکړو اوس د دې سره رول نمبر 3 چې دی هغه به پې اپلای کړو. یعنی سبجیکټیو کیس به اوبجیکټیو کیس ته واړو او د دې سره به د بای اضافه به ورسره وکړو. دا وګورئ نو څه به شي دلته کې راغلی دی هی د سبجیکټ په ځای باندې نو دا هی چې کله زه د اوبجیکټ ځای ته راولم نو هم به ترې جوړ شي که نه. وګورئ هی چې کله د سبجیکټ په ځای باندې نو داسې وي او چې کله د اوبجیکټ ځای ته راځي نو هم به ترې نه جوړ شي او د دې سره به زه ولګوم بای. نو دا به څه شي واټر ډرنک بای هم د هی نه څه جوړ شو هم او ورسره مونږ ولګو بای. نو واټر ډرنک بای هم. در دې ځای باندې اوس دا سنټنس لږ لږ د انسان په دماغو باندې لږه خوږه لګي. دا سنټنس خوږ لګي که نه مطلب دا دی چې لږ ډېر شرح ته برابر شو په اصولو کې شو.
اوس د دې نه په اخوا باندې دا سنټنس چې دی نو دا کو تو کوم یو هم ټنس پیسیو وایس ته اړی نو هغه به بالکل یو شانتي وي د ټولو به دغه شانتي راځي نو موږ به د دې سره هیلپینګ ورب ولګو نو دا به بالکل صحیح پیسیو وایس شي رول نمبر 4 چې دی هغه به پې مونږه اپلای کو نو رول نمبر 4 دا دی چې هیلپینګ ورب چې دی هغه به تاسو د ټنس مطابق استعمالوئ نو ګورئ دلته کې زموږ سره د پریزنټ انډیفینټ ټنس سنټنس دی دا نو چې د پریزنټ انډیفینټ ټنس سنټنس دی نو موږ به څه ولګو د پریزنټ انډیفینټ ټنس د پیسیو وایس هیلپینګ ورب به ولګو تاسو ته مال نه دی کړی هغه ته لیکم خو صرف او صرف په دې پوهه کوم چې د ټنس مطابق به هیلپینګ ورب ولګي نو په پریزنټ انډیفینټ ټنس کې هیلپینګ وربس چې دي هغه راځي از ام او آر دا درې هیلپینګ وربس چې دا راځي په پیسیو وایس کې چې کله هی شي اټ او سینګولر ناون راشي نو د هغې سره موږ کوم هیلپینګ ورب لګو از هیلپینګ ورب لګو نو دلته کې واټر چې دی هغه راغلی دی سینګولر ناون نو د دې سره موږ ولګو از نو سو واټر از ډرنک بای هیم دا د دې سنټنس پیسیو وایس دی بالکل کریکټ تاسو چې داسې ولیکو چېرته به د نهم په ایگزامینیشن کې مارکس نه کټ کړي دا د ایکټیو وایس نه د پیسیو وایس ته د اړولو د چینج کولو طریقه ده دا یې رولز دي تاسو په دې باندې داسې نه پوهیږئ تاسو به اوس هم څه کې غلطیږئ به چې سر هیلپینګ ورب به څنګه لګو دا درې رولز چې دي که نه دا په ذهن کې د اوس نه بالکل صحیح کې دی ځان په بالکل صحیح پوهه کې د هیلپینګ ورب دا به مونږ د هر یو ټنس سره په یو ټنس سره به مونږ بیا انډرسټینډ کوو چې په دې ټنس کې به دا هیلپینګ ورب لګي او په دې ټنس کې به دا هیلپینګ ورب لګي خو دا درې رولز چې دي دا به زه تاسو ته بار بار نه وایم بس د اوس نه پې ځان پوهه کې دا به دغه شانتې لیکلی شوي وي در کومې پورې چې ما ټوټل ایکټیو وایس پیسیو وایس ختم کړی نه وي ټیک ده نن اول انډرسټینډ کو چې کله مونږه پریزنټ انډیفینټ ټنس د ایکټیو نه پیسیو وایس ته اړو نو څنګه به اړو ستاسو دا مایند به اوس بالکل په دې باندې کلیر شي ټیک ده د دې متعلق کو ستاسو په مایند کې څه کوېسچن وي په یو پوینټ باندې نه یې پوه شوې نو کوېسچن وکړئ ځکه چې زه بیا د پریزنټ انډیفینټ ټنس د هغې پیسیو وایس چې دي هغه شروع کوم کو څه کوېسچن وي تاسو کې شامل نه رانو یو